السلام علیکم ملګرو. سکندر بخت محمد رضوان په باره کې ډیر رد بد ویلي. په محمد رضوان باندې ډیر سخت تنقید کړي دي. سکندر بخت محمد رضوان په باره کې څه ویلي دي؟ دین علاوه فخر زمان محمد رضوان شاهین افریدي او بابر اعظم تر پاکستان کرکټ بورډ د طرفه ډیر غټ سرپرایز میلاو شوی دی. وسیم اکرم د شاهین افریدي په باره کې څه ویلي دي؟ پورا معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. لازم مرګرو خبر کو چې سکندر بخت محمد رضوان په باره کې څه ویلي دي. د پاکستان په خواني لوبغاړي سکندر بخت په محمد رضوان باندې ډیر سخت تنقید کړي دي. سکندر بخت ویلي چې محمد رضوان د پاکستان په ټیم باندې قبضه کړې ده. محمد رضوان د ځوانانو حق نیولې دی. محمد رضوان ته پکار دی چې په خپل ځمانه محمد حارث او محمد هوریرا ته چانس ورکړي. سکندر بخت ویلي چې محمد رضوان څخه خاص داسې کارکردګي نشته او بیا هم محمد رضوان د پاکستان د ون ډے T20 او په ټیسټ سکواډ کې شامل دی. یعنی محمد رضوان د پاکستان لپاره ریګولر لوبه کوي او په دریوانو فارمیټسو کې لوبيږي. نو سکندر بخت دا تاسو ته معلومه چې اکثر د پاکستان په لوبغاړو په ډیر رد بد وایي. سکندر بخت تاسو خپل کیریئر وګورئ د چې کوم د خپل کیریئر کې هیڅ هم نه دی کړی. سکندر بخت چې کوم د کرکټ نه سریبو د خبر نه دی. که تاسو وګورئ نو په اوس وخت کې محمد رضوان د کرکټ په دنیا کې یو غټ نوم لري. نو د محمد رضوان کارکردګي او پرفارمنس د هیڅ چا نه هم پټ پناه نه دي. محمد رضوان په اوس وخت کې د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا یو بهترین او تکړه بیټسمن دی. دین علاوه فخر زمان محمد رضوان شاهین افریدي او بابر اعظم تر پاکستان کرکټ بورډ PCB له طرفه یو ډیر غټ سرپرایز میلاو شوی دی. تاسو ته دا معلومه شي پاکستان کرکټ بورډ سره چې په سنټرل کانټریکټ کې کم لوبغاړي دي لکه شاهین افریدي، بابر اعظم او محمد رضوان، نو دی ولوي چې کم د پاکستان کرکټ بورډ د میاشتې 60 لک روپۍ تنخواه ورکوله. په پاکستان کرکټ بورډ PCB چې کم د وسته شاهین افریدي، بابر اعظم، محمد رضوان او فخر زمان ته تنخواه زیاته کړې دي. اوس به محمد رضوان، شاهین افریدي، بابر اعظم او فخر زمان ته د میاشتې 15 لک روپۍ میلاويږي. د علاوه خبره کو چې وسیم اکرم د شاهین شاه افریدي په باره کې څه ویلي دي. پاکستان کرکټ ټیم په خواني فاست بولر وسیم اکرم ویلي چې شاهین افریدي په اوس وخت کې په ټوله دنیا کې یو خطرناک او تجربه کار بالر دی. وسیم اکرم ویلي چې شاهین افریدي خاص خبره ده چې شاهین افریدي په اولنی اوور کې وکټ اخلي چې په اولنی اوور کې مخالف بیټینګ لاین ماتوي. وسیم اکرم ویلي شاهین افریدي چې په کومه طریقې سره یارکر بولینګ او سوینګ بولینګ کوي نو په اوس وخت کې د کرکټ په دنیا کې یو بالر هم د شاهین افریدي په شانتي تجربه کار بولینګ نشي کولای.